اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یوټیوب چینل پښتو ادب په ادبي خبرونه کې صادق منځي تاسو سره حاضر دي. ګرانو کتونکو د دې مخکې پروګرام کې موږ تاسو سره د پښتو ادب د لومبۍ دورې په حق باندې خبرې اترې وکړې او د هغې دورې د امیر کروړ نواله تر د بایزید انصاري پورې چې کوم هغه وخت شاعران تیر شوي دي د هغوی د شاعرۍ ذکر هم موږ وکړو او په هغې شاعرۍ په مختلفو صنفونو باندې چې کوم په لومبۍ دوره کې پښتو ادب ته راغلي دي د هغې ذکر هم وکړو. په هغې کې ډېر پوهان دا خبره هم کوي چې یاره د لومبي ادب د دورې چې کوم شاعران دي او د هغوی کوم کلامونه دي نو په هغې کې د رګوید او د استاد د بوجنونو او د هغې راګونو ډېر لوی رنګ دی او هغه په هغې رنګ کې رنګ شوي لیکل دي ځکه چې دا د پښتو ادب د ټولو نه اولنۍ دوره ده او دا ویل کېږي هم چې یاره د دې نه مخکې هم چې کومه په میلادي پیړۍ کې د عیسی علیه السلام د زمانې نه وړاندې کوم وخت نو ویل کېږي چې په هغې زمانه کې هم د مینندر باچا د 115 قبل مسیح د زمانې هم د پښتو لیکل شته خو هغوی وایي چې په دیوناګري رسم الخط کې لیکلي شوي دي خو د هغې هم داسې ښکاره شواهد شته نه خو دغه خبره هم راغلې ده پوهان دغه هم راوړي. بیا په هغې کې دویمه دوره چې کومه د پیر روښان بایزید انصاري نه شروع کېږي د روښاني دورې په نوم باندې یادېږي. پیر روښان بایزید انصاري په 10 هجري پیړۍ کې زیږېدلی دی او کال 913 کې دی زیږېدلی دی او د 980 پورې د دې دوره ده. د هغوی په شاعرۍ کې دغه د ادب دویمه دوره ده. په دغې دوران کې پښتو شاعرۍ ته هغه قامي رنګ او د پښتنو د ملي بیدارۍ یو پاسون اوچلېده یو تحریک اوچلېده او پیر روښان بایزید انصاري چې په خپلو معتقدینو او په موریدانو کې په پیر روښان باندې نومېده هغوی دغه یو تحریک چلولی دی او د هغې وخت نه چې کومه شاعري شروع شوې ده او پښتو شاعرۍ ته یو نوی رنګ راغلی دی هغه په شاعرۍ کې د مذهب یو ښکاره رنګ راغلی دی تصوف ته بنیادي اهمیت ورکړی شوی دی په دغه دوران کې. په دغې دوره کې د پیر روښان بایزید انصاري نه پس مولا ارزاني خیش کې چې د دوی یو معتقد و مورید و او د هغه شاعري ده دغه ورپسې دویم نمبر کې دی. په دریم نمبر باندې مرزا خان انصاري دی چې د اعلی پای یو شاعر دی او د هغوی په شاعرۍ کې د مولا ارزاني خیش کې او د مرزا خان انصاري په شاعرۍ کې هم هغه رنګ د تصوف او د مذهب سره د تړون ډیر زیات واضح دی او د قومیت رنګونه پکې هم ډیر شوخ په نظر باندې راځي. بل په هغې وخت کې د هغې شاعرۍ چې کوم اصول و دینه مخکې په هغې کې دونه په واضح الفاظ کې د مذهب ذکر نه دی شوی. د لومبۍ دورې په شاعرانو کې د امیر کروړ نه تر د 10مې پیړۍ پورې دومره ښکاره وضاحت نه دی شوی. بل په مذهب کې هم د تصوف رنګ ډیر غالب راغلی په دې دوره کې. واصل روحاني هم د روحاني مکتب فکر یو ډیر ښکاره او ځلنده نوم دی. علي محمد مخلص دی په دغه شاعرانو کې د هغې دور چې هغه ته په خپل وخت سره د مولانا روم او د حکیم سنایي القابات ملو شوي دي او واقعي خبره هم دا ده چې په هغې دور کې د 11مه هجري پیړۍ د علي محمد مخلص دور دی چې دی په دغه دور کې بیخي پښتو شاعري چې دا نو په لومبي ځل باندې د فارسي او عربي سره په یو سب کې ودرولې ده او ډیر صنفونه چې کوم قصیده او نظم راغلي دي په دغه دوران کې نو دا هم د ډیر لوی کار په دویمه پیړۍ کې دویمه دوره کې هم شوی دی. ګرانو کتونکو دلته کې په پښتو ادب لومبي صاحب دیوان شاعر چې دی نو هغه هم د دویمه دورې مولا ارزاني خیش کې دی
چې دا اعزاز د حاصل دی چې دا لومبي صاحب دیوان شاعر دی. دویم چې کوم دی پسې بل راځي مرزا خان انصاری، د ده هم یو ډیر لوی کار دی د پښتو ادب دپاره، او د بایزید انصاری هغه میشن د ده په شاعرۍ کې ډیر واضح ښکاري. د مولا ارزانی خیش کې نه پس د مرزا خان انصاری هم یو ډیر لوی کار دی موږ ذکر تاسو سره وکړو چې په د دوی دیوان په 1915 کې په لومبي ځل باندې په دیوان میرزاهد په نوم باندې شایع شوی دی. همیر شلیل صاحب دا دیوان مرتب کړی دی او په 1916 کې په دارالتصنیف پېښور پبلک آرټ نه دا چاپ شوی دی. بل شاعر د دې دور د دویمې دورې دولت لوانی دی چې د مرزا خان انصاری د وفات نه پس دا د روحاني مکتبه فکر یو ښکاره او ځلنده نوم دی، او د ده په شاعرۍ کې د فلسفه تصوف او فلسفه ډېر لوی واضح انداز باندې راوړل شوي دي. واصل روحاني هم هغه د منفرد مابعد طبیعتي امتزاج پیش کړی دی د پښتو شاعرۍ کې، او د علي محمد مخلص ذکر موږ وکړو نو دا د ابوبکر قنداري زوی دی ډاکټر مهجور صاحب. د ده سن ولادت د 1919 هجري پیړۍ ښیي، او دا هم د صاحب دیوان شاعر دی. د دې نه پس بیا په شاعران خو ډېر تقریبا چې په دې دور کې د دویمې دورې شاعران هم لوی شاعران چې تقریبا 15 یا 16 شاعرانو نمونه راغلي دي، په هغې کې موږ تاسو سره ښکاره چې کوم شاعران دي او د هغوی باقاعده دیوان مرتب شوی دی، کلیات دي د هغوی، د هغې ذکر وکړو. دې کې ډېر داسې شاعران ښځینه شاعران هم دي، زنانه شاعرانې هم دي په دې دوران کې. نو ګرانو کتونکو دا و د دویمې دورې مختصر حال. را روان پروګرام کې به انشاءالله موږ تاسو سره د پښتو شاعرۍ د درېیمې دورې کومه چې د درېیمه دوره د خوشحال خان خټک په نوم باندې منسوب ده، د دې ذکر به انشاءالله موږ تاسو سره په راتلونکي پروګرام کې کوو. ګرانو کتونکو که تر دې وخته پورې تاسو زموږ د یوټیوب چینل سبسکرایب کړی نه وي نو دا سبسکرایب کې او دا غنټې نشان هم دباو کې ورسره چې زموږ د پروګرام د لړۍ تاسو سره شریکیږي وخت په وخت سره. تر د راتلونکي پروګرام پورې صادق امنزی تاسو نه اجازه غواړي. د الله په امان.